او دې باب کې یو حدیث راغلی دی چې صحابه کرام وو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دور کې په دې کې یو څاروي چې دغه نفرت وکړ او تخدیدو خلق هغه وخت کې سونه د هغه سره نو چې منډه په اسمانو کې او د څاروي مخې ته راتاو شو څاروي راونیسي نو په دې کې یو صحابي غشه په لنده کې خود بسم الله الله اکبر او غشه گزار کستاغه او خور باندې ولګیدو راو غرزیدو اغالتا دی غشی بسم الله الله اکبر باندې هغه ښکار شو نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل ان لهذه الابل اوابد كاوابد الوحش د دې خانو د پاره د سنفرت د لکه څنګه چې وحشي څاروي تختی نو کله چې پتا سو نه یو اوخ د سي وحشي شي نفرت وکي غي سرم د سي کردار وکي لکه د صحابي چو سره وک د دې حدیث په رڼا کې علما کرام دا ذکر کوي چې المتوحش من الحيوان الانسي له حكم الحيوان الوحشي هغه حیوان چې هغه کورنی حیوان دی خو چې ناسه په نفرت وکي او وتختی ولونه شي نو دا غي د حکم دی لکه څنګه چې صحرایي ښکار دی صحرایي ښکار چې کله تاول د غش د لنده کې خود او دی ول چې بسم الله الله اکبر او هغه د گزار کو غش باندې هغه ولګیدو او چې تور رسیدلې بس هغه وفات شو نو دا حلال دی ستاده پاره نو د څه کله یو اوخ یا میخه یا سنډا یا غوا غدسي طریقه وکي نو دا غیم دغه حکم دی کوم چې د حدیث کې ذکر شو هغه په داس باندې چې اولګي دا غینه وینه وزي او داس په وخت کې د بسم الله الله اکبر ویلي چې تور علی او پای کې روح نو ذبح به کې او کدي سره مړ شو دا حلال دی د خوراک جایز دی